نوې شاعر دی و چې د په کلام کې بس کامیاب دی شیخ خامخایي خو لا موږ ولا اوس اسلام نه ده کړی ځکه داسې وخت نه دی ملاو شوی نو انشاءالله چې دویم پروګرام کې بیا راځي که خیر ده خوایي نو انشاءالله چې ښه سیټ کوي که خیر ده خوایي بالکل دا لومبی پروګرام نه دا به تاسو راته انداز کوئ ځکه چې دله به حوصله ورکوئ چې د حوصله اوچته شي د خیال خو تاسو وکړئ چې خیال یې ډېر اوچت خیال دی ټیک دی چې په بهر کې یا په کاپي ردیف کې فرق کي دا خو چونکې د لومبی پروګرام دی نو دا به ماینډ کوئ نه ډېره مننه شعر د باچا سے کہ سرخیل د بغاوت د قافلې مې کوي وخته سرخیل بغاوت د قافلې مې کوي وخته او یا جوړ مې کوملا د مصلی مې کوي وخته او ورڅوک د ځوانای د مستی وخت را باندې تیر شو ورڅوک د ځوانای د مستی وخت را باندې تیر شو راتان د ځوانای د ټنګ جذبې مې کوي وخته او یا کړه مې د خلوت چې چرته کېدم په ګوټ کې یا کله مې د خلوت چې چرته کېدم په ګوټ کې یارین د انقلاب د میکدې مې کوي وخته او دردونو کې د حال چې د پرون ټکور پیدا کړي دردونو کې د حال چې د پرون ټکور پیدا کړي نو د مینې او د امن سرې نغمې مې کوي وخته سنگر کې چې د جنګ مې پښتانه دلبي ډاډه کړي سنگر کې چې د جنګ مې پښتانه دلبي ډاډه کړي نو ټپه د ملالۍ د سپینې خولې مې کوي وخته او پښتون ته چې کیسې کوم د تیر وطنانو پښتون ته چې کیسې کوم د تیر وطنانو سحر ماښام د دغه وظیفې مې کوي وخته او خطوان د موټورا قسم په ضد د لیچورو خطوان د موټورا قسم په ضد د لیچورو په دنګه هسکه غاړه د حجرې مې کوي وخته ډېر ښه او راوړي چې خیر کوسیله د پښتو د شال پلو کې راوړي چې خیر کوسیله د پښتو د شال پلو کې سردار وایي ملنګ دا کوسي مې کوي وخته دا نظم د